الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العظيم. عزتمندو مخکې موږ دا خبره ذکر کړې وه چې دجال ته به غیر معمولی قوت، اقتدار او طاقت حاصل وي. اوس سوال دا پیدا کیږي چې دجال ته دومره لوی اقتدار او حکومت او حکمرانی او واک په څه طریقه باندې به حاصلېږي؟ عوامو خلکو ذهن دا دی چې دجال ته به دا هر څه حاصلېږي په ماوراء الفطره او ماوراء العقل شیانو باندې، لکه جادو، سحر، منتر، کوډې. په دې طریقه باندې به دجال په دنیا باندې قابو لري او دنیا باندې به واک او حکومت او تسلط لري. دا خبره هم په خپل ځای صحیح ده، خو علامه ابن حزم رحمت الله تعالی علیه چې د اندلس عالم دی، هغه یو خبره ذکر کړې چې دجال ته به علم الحیل حاصل وي. بیا علم الحیل څه ته وایي؟ علامه مناظر حسن گیلانی رحمت الله علیه بیا دغه علم الحیل وضاحت کړی دی. هغه فرمایي چې علم الحیل دا معنا چې دجال ته به ماشینی علم حاصل وي. څه مطلب؟ چې په دغه زمانه کې چې کوم ساينس ده، ټکنالوژي ده، کمپیوټر، سټلایټ، دا څیزونه چې هر څه ماشیني شوي دي، دغه علوم یعنی دغه شیان به د دجال په کنټرول کې وي. نو په دې طریقه باندې به دجال په خلکو، په ځمکه او په نظامونو، په حکومتونو حکمرانی کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دا هم فرمایلی دي چې دجال به دا شیان چې حاصلوي، دا اقتدار او حکومت چې حاصلوي، دا به څنګه حاصلوي؟ د کوم ځای نه به رهبري کوي؟ د کومو مقاصدو دپاره به دا شیان دجال استعمالوي؟ نو دا ټول نبی علیہ السلام خودلی. تر دې فرمایلی دی نبی علیہ السلام چې دجال به یو یهودي وي، مور و پلار به یهودیان وي او مرکز به اسرائیل وي. دا ټول خبره نبی علیہ السلام خودلی دي. خبره اوس واضحه شو عزتمندو چې دجال چې په دنیا قابو لري، دا به د ساينس او د ټکنالوژي په غلط استعمال سره دا به په دنیا باندې قبضه کوي. اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته راغلو، دنیا کې دو قسمه انقلابات راغلل. یو انقلاب عقیدوي، عملی، اخلاقی انقلاب. دویم انقلاب مادي او ساينسي انقلاب په دنیا کې راغی. مادي، عقیدوي او اخلاقی او عملی انقلاب خو هر چاته واضحه ده چې نبی علیہ السلام څومره دنیا ته خیر ورسو، څومره خلکو عقیده او فکر باندې نبی علیہ السلام کار وکړ. خو مادي او ساينسي ترقی په دنیا کې څنګه راغله د نبی علیہ السلام د راتګ سره؟ نبی صلی الله علیه وسلم چې راغی خلکو ته وویل چې اے خلکو نور ته سجده مه کوئ، لا تسجدوا للشمس. قرآن کریم هم دا وفرمایل چې اے خلکو نور که هر څومره لوی مخلوق دی او هر څومره فایدهمند شی دی، خو الله انسان ستا دپاره تابع کړی دی او ستا د فایدې دپاره مسخر کړی دی. دې کې ستا فایده ده، دا ستا تابع ګرځولی، خو ته د الله د بندګۍ دپاره پیدا یې. سپوږمۍ همدارنګې نور کائناتو کې چې کوم معلومات قرآن کریم ورکړه، نو خلک راولګېدل په دغه کائناتو کې معلومات حاصلول شروع کړل چې کله الله پاک دا ټول شیان موږ ته پیدا کړي دي، راځي چې دغه شیان اوس موږ حاصل کړو. نو په دې کې بیا متاسفانه افسوس دا چې مسلمان وروسته پاتې شو. مسلمان باندې غفلت راغی، مسلمان چې د دنیا په هوا او هوس کې گرفتار شو. مسلمان همیشه دپاره د همدغه شیان د لهو و لعب او د هوا او د هوس او د خوندونو ښکار کیږي. کافر خاص کر اروپایانو د دغه انقلاب، د دغه ساینسي انقلاب نه فایده واغسته او دوی دا ساینس او ټکنالوژي په خپل لاس کې واغسته. او چې کله دا شیان ساینس او ټکنالوژي کې اروپایانو ترقی وکړه، دا یې په خپل لاس کې واغسته، نو هغوی بیا دا ساینس او ټکنالوژي د خیر دپاره استعمال نه کړ. هغوی د دنیا د خلکو د بهبود او د فلاح او د کامیابۍ دپاره استعمال نه کړ. هغوی راولګېدل دغه ساینس، دغه ټکنالوژي
دا د خپل ولس د ګټې دپاره او د نورو ولسونو د تباهۍ دپاره، د خپل ولس او د خپل ځان د کامیابۍ دپاره او د نورو خلکو د ناکامۍ دپاره، او دارنګې د خپلو ملکونو د ترقۍ دپاره د نورو ملکونو د زوال دپاره هغوی دا ساینس او ټکنالوژي استعمال کړي. نو دا هم د مسلمانانو د غفلت په نتیجه کې دا شیان منځته راغی. نو دجال به هم همدا کوي چې دغه شیان به هغه د خلکو د ناکامۍ او د خلکو د بربادۍ دپاره دا شیان استعمالوي.